اوس تاسو د خپل موبایل فون نه هر یو ملک ته بالکل په فری کې کال کولی شئ. یوه داسې طریقه درښایم چې په دغه سره تاسو کم ځای ته کال کول غواړئ نو تاسو بالکل په فری کې کولی شئ. صرف د هغه نمبر به انټر کوئ او د ملک کنټري کوډ به ورسره سلیکټ کوئ، ستاسو کال به هغه ته بالکل په فری کې ځي چې تاسو نه به د سره پیسې نه ګټ کوئ. د دې سره به یو بله د پیدې خبره دا وي، تاسو چې چاته هم کال کوئ هغه ته به ستاسو پرسنل نمبر نه شو کېږي، یو پرایویټ نمبر به ورته شو کېږي چې د بل ملک نمبر به وي. نو تاسو بالکل کولی شئ. اوس دا به څنګه کېږي، تاسو به یو ملک ته بالکل په فری کې کال څنګه کوئ دغه طریقه درښایم. او دغه لپاره تاسو کوئ ویډیو د ملګرو سره خامخا شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه طریقه کار ګورو. تر ټولو ناول ما تاسو ته د دې ویډیو په کمنټ کې یو لینک درکړی دی، په دغه لینک کلیک واخلئ. که لینک تاسو سره کار نه کوي نو راشئ په خپل موبایل کې ګوګل لواړوئ او ګوګل کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ تازي نوکري سپیس کام او سرچ پې کوئ. څنګه چې ما لیکلی دغه شانتې به ولیکئ. تاسو صرف تازي نوکري هم سرچ کولی شئ، چې څنګه هم سرچ کې دا اولنی سایټ پر راولي تازي نوکري، په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو بره په دې یو اپشن کلیک کوئ، دا د سرچ اپشن دی، په دې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ پری کال. څنګه چې ما لیکل دغه شانتې به ولیکئ، سرچ پې کوئ. چې څنګه هم سرچ کې دا اولنی تصویر دی، په دې به تاسو کلیک واخلئ. بالکل ښکته به راشئ، دلته دا لیکلی دی ګیټ پری کال، تاسو به څه وکئ، په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو یو نوم ورکئ، صحیح دی، یو نوم به تاسو دلته ورکئ. چې کله هم تاسو نوم ولیکلو لاندې به په دې نیکسټ باندې کلیک واخلئ. چې کله هم تاسو په نیکسټ کلیک کړو دا اپشنونه به شو شي. دلته به اوس تاسو هغه کنټري سلیکټ کړئ کومې کنټرۍ ته چې تاسو کال کول غواړئ، کوم ملک ته چې تاسو پری کال کول غواړئ هغه ملک به تاسو سلیکټ کړئ. په دې به کلیک واخلئ، کم یو ملک ته چې کول غواړئ هغه ته تاسو سلیکټ کړئ. صحیح شو. فار ایگزامپل ما اسټریلیا سلیکټ کړه، بیا به دلته تاسو اسټریلیا کوډ هم درکړي. اوس پسې چې کم نمبر وي هغه به تاسو دلته ولیکئ، نمبر به ولیکئ، په دې کال به کلیک کړئ. خو چې تاسو د نیټورک سپیډ تیز وي دا یوه خبره یاد ساتئ، صحیح ده، چې نیټورک سپیډ تیز وي نو تاسو سره دغه نمبر ته بالکل په فری کې کال لاړ شي او ستاسو نمبر به ورته هم نه شو کېږي، په بدل نمبر به ځي. که بیا هم تاسو سره څه مسله راځي کمنټ کې ویلی شئ. همدغه شانتې مزید ښایسته ویډیو لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره زیاته مننه. د الله په امان.